أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على توفيقه ونسأله هداية الطريق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أو كما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأقيموا الشهادة لله، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في موضع آخر: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. د هیرو نړیوال تلویزیون محترمو لیدونکو همکارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې فعلی شرایط، فعلی وخت، فعلی حالات د دې دي چې د انتخاباتو موضوع ده، را روان وخت حالات د انتخاباتو ثبت نام شروع ده، او د هغې نه پس د ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي، او د ولسوالیو ترڅنګ د ولسي جرګې د هغې پسې بیا د ریاست جمهوري او د شورای ولایتي دي. انتخابات شرعا د شریعت د نګاه نه چې کوم دی، د یو خپل مشر ټاکل، یو خپل نماینده ټاکل، یو خپل د زندګۍ د چارو دپاره چې کوم ده یو همکار ټاکل د شریعت د نګاه نه چې کوم دی دا جایز ده، او د شریعت د نګاه نه یو ښه عمل دی. په دې خاطر هر یو شی دوه اړخه لري، یو اړخ ښه او بل اړخ بد. بد اړخ یې دا چې خپله رایه کارول د هغې چا په مقابل کې چې هغه اسلام ته وفادار نه وي، دین ته وفادار نه وي، شریعت ته وفادار نه وي، مملکت ته وفادار نه وي، ولس ته وفادار نه وي، نو په دغې صورت کې بیا رایه کارول ناروا ده. ځکه چې کوم ده ما چې څنګه مخکې ویلې چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله رب کریم موږ او تاسو چې کوم ده امر دې شي کوي چې تاسو چې کوم کلم چې کوم ده امانت ورکوئ، نو امانت اهل ته ورکوي. نو دا رایه اهل سړي ته چې کوم ده ورکول دا یو امانت ده. کلم چې موږ دا رایه اهل سړي ته ورکړله، نو دا رایه مو خپله په ښځه کې استعمال کړله، او که کله مو نه اهل ته ورکړله، بیا نو چې کوم ده نو دغه رایه اهل ته ورکول دا بیا ناروا ده. لکه بل ځای کې څنګه الله رب کریم چې کوم ده فرمایي: کونو ولا لا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه. دا شهادت دی، خپل شهادت، خپله ګواهي چې کوم ده مه پټوئ. چا چې د خپل شهادت او ګواهي پټه کړله، نو د هغه زړه چې کوم دی ګناهګار ده. په دې خاطر ستا په رایه که چېرته یو رایه دې دا ښه سړي ته دې ورکړله او هغه پې پارلمان ته لاړ، سبا یې د اسلام په بنیاد باندې، د شریعت په بنیاد باندې، د مظلوم ولس په بنیاد باندې، د ملک د دفاع په بنیاد باندې، د ملک د ترقۍ په بنیاد باندې هغه غږ جګ، نو دا ستا غږ ده. او که چېرته دغه شهادت یو غلط سړي ته چې کوم ده غلط سړي ته دې رایه ورکړه، او هغه سبا په هغه اموراتو کې ښکېلي وي چې د شریعت نه خلاف وي، د قوانینو د شریعت نه خلاف وي، د قوانینو د مملکت نه خلاف وي، د مظلوم ولس په سرنوشت باندې مستی کولی، دا بیا ناجایز ده. او که داسې وي چې د اسلام دفاع کوي، د شریعت محمدي دفاع کوي، د قرآن غږ جګوي، د مظلوم ولس غږ جګوي، د دې وطن دپاره چې کوم دی خدمت کوي، دا یو شهادت ده. نو د خپلو ولسونو څخه مې هیله دا ده چې اول چې کوم ده دا کوم د ثبت نام پروسه روانه ده، د ثبت نام پروسه کې شرکت وکوئ. هیله مند یم چې ټول چې کوم ده پکې برخه واخلئ. په دې خاطر باندې سبا چې رایه ته ورکوې، که چېرته تا دا ثبت نام ونه که، امکان دې شته چې نه اهله خلک خپل ثبت نامونه وکړي او نه اهل سړی انتخاب کړي، او که اهل خلک خپل ثبت نامونه وکړي، سبا اهل انسان انتخاب کړي، نو دا به د وطن په سرنوشت باندې به یو ښه ټاکنه وسي، د وطن په سرنوشت باندې به یو ښه نماینده وټاکلی سي، د خپل ولایت په سطح باندې به یو ښه نماینده وټاکلی شي. یا به زموږ ستاسو ښه نمایندګي په پارلمان کې وکړي، په نړیواله سطح به زموږ غږ پورته کړي. که چېرته لکه که خیال کوئ په تېره شوې دوره کې کم ملګري چې اسلام پال او په پارلمان کې د اسلام خلاف کم کار چې کوم ده راغلی دی، دوی خپل غږ جګ کړی دی، په نړیواله سطح غږ جګ کړی، د مظلوم ولس دفاع یې کړی. چېرته هم چې کوم ده نو د خاورې سره جفا شوې، مظلوم ولس باندې چې کوم ده نو د مظلوم ولس دپاره چې کوم ده غږ جګ کړی. او هغه چا چې رایه ورکړې وه هغه نااهله خلکو ته، هغه خلکو ته چې هغې د ولس په سرنوشت باندې چې کوم ده لوبې وکړې په بدیل د یو څو مادیاتو کې، نو هغوی چې کوم ده تر ورځې قیامته پورې چې څومره ګناه دغې خلکو نه چې کوم ده کېږدي ورسره پکې شریک دي. نو هیله مند یم د خپلو ولسونو څخه چې راځئ خپل تذکرې چې کوم ده ثبت کوي، خپل ثبت نام وکوئ، راتلونکي انتخاباتو کې که ولسوالیو دپاره ټاکئ، منطقې ته ګورئ،
مه علاقې ته ګورئ، مه چې کوم د چا مادیاتو ته چې کوم د ګورئ، اسلام ته او هغه چا ته چې اسلام ته وفاداري هغوی ته چې کوم د رایه خپله ورکړئ او خپل انتخاب چې کوم د ښه وکړئ. نو چې کله مو ښه انتخاب وکړئ انشاءالله ستاسو نمایندګي به ښي، الله ته به مو غاړه خلاصئ. نو هیلهمند یم د خپلو ولسونو څخه چې په ثبت نام کې هم برخه واخلي او په آینده انتخاباتو کې هم خپل امانت اهل ته وسپاري. الله رب کریم مو خوشحال لره، باعزته اوسئ. د هیرو نړیوال تلویزیون کتونکو او د هیرو نړیوال تلویزیون د امیر صاحب هیرو صاحب څخه مننه کوم. الله دې تل آباد او سرفراز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.